کوچیان وایي د ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو او د څښاک او د پاکو اوبو نشتوالی د څاړځمکو غصب دا هغه عمده ستونزې دي چې دوی ورسره لاس و ګرېوان دي. د کوچیانو سخت ژوند نه تر ډېره خلک نه دي خبر. د دوی سره په دښتو غرونو کې خبرې کول او د دوی د ژوند انځور ترلاسه کول خورا ډېر ګران کار دی. د مشران جرګې تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیک هیلې ستړي مه شئ. د ټولنې نندارې خپرونې ته مو زه حجره زاخیلوال هرکلی کوم. نن خپرونه مو هم په افغانستان کې د کوچیانو وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې له نیکه مرغه راسره په بحث کې هم د کوچیانو د چارو سمون لوی ریاست مشر استاد حبیب رحمان راسره په خپرونه کې دی. نو دوی ته هم پیل کې ښه راغلاست وایم. په خیر راغلئ زموږ خپرونې ته. مننه. استاد څنګه مو خوښه ده خپرونه به له دې ځایه پیل کړو چې د کوچیانو د سرشمېرنو نه راته وغږېږئ چې څومره کوچیان په افغانستان کې ژوند کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د څښتن تعالی په نامه له ټولو نه لومړی د تاسې له طریقې نه خپل سلامونه او نیکې هیلې ټول د افغانستان وطنوالو ته او په خاص ډول کوچیانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او ځان خوشبخته بولم چې د تاسې د نشراتو له لارې نه د کوچیانو د مظلومیت د هغوی د مشکلاتو ستونزې له ولس سره شریکوم. مننه. استاد لکه څنګه چې مخکې ته نه یادونه وکړله چې په لومړۍ کې غوړه خپرونه له دې ځایه پیل کړو چې تاسو موږ ته د کوچیانو د سرشمېرنې نه یادونه وکړئ چې څومره کوچیان په افغانستان کې ژوند کوي. باید یو وړه مقدمه داسې کېدم چې د کوچیانو د ژوند یا که افغانستان کې موږ او تاسې وګورو دا ژوند په درې قسمه ده. یو قسم ژوند د ښاري ژوند ده چې وزارت شهرسازي ورته خدمات کوي. یو کلیوالي ژوند ده چې هغه ته وزارت انکشاف دهات خدمات کوي. یو کوچیانی ژوند ده چې د کوچیاني ژوند د خدماتو لپاره په 1442 هجري کې شمسي کې په د سرحداتو وزارت چوکاټ کې یو مدیریت ایجاد شو. بیا په مرور د زمان سره امریت شو او بالاخره په 1415 کې دا اداره مستقل لوی ریاست ته ارتقا وکړه او د وخت د ولسمشر لخوا نه د یو فرمان په اساس باندې ایجاد شوه. کوچیانی ژوند یا د کوچیانو سرشمېرنه که دقیقه ووایم چې تاسې پوښتنه وکړه د سردار داود خان په وخت کې په مجموع کې د افغانستان سرشمېرنه چې وسوه د افغانستان نفوس 12 میلیونه اټکل شو چې په هغه وخت کې 1.5 میلیونه د کوچیانو سرشمېرنه و. ګرچې کوچیانو په دغه سرشمېرنه باندې قناعت نه درلوده خو بیا هم دا سرشمېرنه رسمي وسوله چې 12 میلیونه د افغانستان ټول نفوس او کوچیان د افغانستان د 12 میلیوني نفوس 1.5 میلیون احتوا کوله. نو اوس ته فکر وکړه که د افغانستان نور نفوسو په مرور د زمان سره ډیروالی پیدا کړی نو کوچیان هم په طبیعي شکل باندې به ورسره زیات سوي وي. ډېر ښه. استاد د دې کوچیانو څومره ځایي او څومره هم کډوال دي په ځانګړې توګه هغه کډوال چې پاکستان ته ځي؟ ډېر ښه پوښتنه دې وکړه. موږ د کوچیانی ژوند تر اوسه ما درته ویلې په 3 قسمه کوو. یو ساکن کوچیان دي هغه کوچیان چې اوسیږي مالدارۍ بنا په مختلفو عواملو له لاسه ورکړې ده مالداري نه لري نو هغوی ساکن سوي دي. یو نیمه عبوري کوچیان دي. نیمه عبوري هغه کوچیانو ته موږ وایو چې د افغانستان تر سرحداتو پورې ځي او بیرته راځي. یو پوره عبوري کوچیان دي. پوره عبوري کوچیان هغه کوچیان دي چې د افغانستان له سرحداتو نه ماوړي پښتونستان غرو ته کشمیر ته او داسې قرغیزستان او دې خواګانو ته منزلونه کوي. یعنې دا کوچیانی عبور و مرور 3 قسمه ده. د دې د جنګي لسیزو نه مخکې کوچیانو غټې رمې پوره عبوري کوچیان چې ما وویلې هغه کوچیانو چې رمې به 15,000 20,000 تر زیات تعداده پورې رمې درلودلې هغوی د افغانستان سرحداتو نه اوښتل پښتونستان او دې جویو ته بتله د جنګي لسیزو نه مخکې. متاسفانه کله چې جنګي لسیزې پیل سوې په افغانستان باندې د جنګ او بدبختۍ ټغر خپور سو په دې وخت کې کوچیان هم لکه نور وګړي غوندې دوی متضرره سول. د کوچیانو د ژوند د ستون فقرات چې هغه موږ ورته مالداري وایو هغه متضرره سوه. یا مالداري په جنګو کې له منځه لاړه یا زلزلې پرې راغلې یا وچکالیانې پرې راغلې خو بنا په مختلفو عواملو باندې دوی دغه د ژوند دغه اصلي اقتصادي بنیه له لاسه ورکړه. نو رمه چې له لاسه ورکړه کوچیان له بدبختي سره لاس و ګرېوان سول ځکه که اقتصاد دې جوړ نه وي نو ته هېڅ کار هم نسې کولی. استاد د کوچیانو عمده ستونزې نه راته وایي چې کوچیان کومې عمده ستونزې لري؟
یو شی چې زه ووایم که د کوچیانو ستونزې یعنې دومره ستونزې دي چې حتی زه که دا ووایم چې مثبت ټکي پکې ډېر کم دي، نور ژوند یې ټول له ستونزو سره لاس و ګرېوان ده. څه باندې یو کال کېږي چې د کوچیانو ادارې ته د مامور په صفت باندې زه راغلی یم. ته په الله اعتبار وکړه چې ما د ژوند ترخه دوره به همدا وي، ځکه ما د کوچیانو په مورد چې کوم نظر درلود او فکر را سره و. ما کله چې د ادارې ته راغلم د افغانستان په سطحه باندې ما کوچیانو ولیدل، ما د کوچیانو سرخیل ولیدل، ما د کوچیانو میندې ولیدې، ما د کوچیانو دا ژوند ولیدې، د دوی د مشکلاتو معلومات مې وکړ، د دوی د مالداري په ارتباط مې پوښتنې وکړې او ځان مې پرې خبر کړ. نو زه په دې متیقن سوم چې کوچیانو ته تر اوسه پورې که څه سوي مي په حساب کې نه راځي. ما هم په یو کال کې هغه څه چې د کوچیانو حق هغه مې نه ده ادا کړی، ځکه هغومره ستونزو د حل لپاره د ما توان نه و چې هغو ټولو ته د حل لارې پیدا کړو، خو اما د خپل توان په مطابق هم ورته منډې ترلې وکړې او د دوی د ستونزو ته هم د حل لارې ولټولې، که پیدا هم نه کړې خو چوکاټ ته هم واچولې. تاسو پوښتنه وکړه مشخصا چې کوچیان کومې ستونزې لري. اولین عمده ستونزه د کوچیانو مالداري ده، ځکه د کوچیانو ژوند ولاړ په مالداري ده. کوچیانو مالداري له لاسه ورکړې. مونږ باید د کوچیانو د مالداري د احیا لپاره پروګرامونه جوړ کړو چې مالداري ورته احیا کړو، دوی بیرته مونږ ته صحي شیدې، صحي مستې، غوښه او نور لبنیات په لاس راکړي. تاسې ګورئ کله د جنګي لسیزو نه مخکې چې کوچیانو غوښه ورکوله، لبنیات یې ورکول، امراض هم کم ول. اما متاسفانه کله چې د کوچیانو د جنګي لسیزو په شروع سره دغه د مالداري سیستم متضرر کیږي یا له منځه ځي، دلته همسایه دولتونه غوښه موږ ته راوړي، موږ ته لبنیات راوړي، نو دلته د موږ امراض هم ګراف پورته لاړ، ځکه دا غیر معیاري دي، غیر صحي دي. په افغانستان کې وړه مالداري د ملي او بین المللي منابعو د سروې په اساس باندې له 15 نه تر 15% پورې د کوچي وړه مالداري ده، ځکه د افغانستان تاریخ کې به دا څوک ثابته نه کړي چې وړه غوښه د افغانستان ته راوارده سوي، بلکې صادره سوې، وارده سوې نه ده. نو که موږ غواړو چې د کوچیانو اصلي هغه ستون فقرات ستونزه په نښه کړو، هغه د مالداري احیا ده. مالداري بیرته احیا کړو. که مالداري مې احیا کړه نو ځانونه به له مرضونو نه نجات ورکړو، خپل اولادونه به هم له مرضونو نجات ورکړی، او بل به هم د وطن په سرسبزي کې ونډه اخیستي. څو کاله وړاندې د قومونو او قبایلو چارو وزارت په چوکاټ کې د کوچیانو د چارو سمون لوی ریاست رامنځته شو. د دغه ریاست مشخصې چارې او دندې څه دي؟ یو خبره باید یادواري وکړم چې په 1442 کې دا د سرحداتو مربوط و، قومونو او قبایلو چارو، اما په 15 کې دا یو مستقله اداره ده چې خپله جلالتمآب ولسمشر پورې تړلې ده، یعنې یو مستقله اداره ده، مستقل واحدونه دي. یو یادواري د موقع نه کوم ما یوې ستونزې ته اشاره وکړه چې هغه د مالداري احیا ده. دویمه خبر دا ده چې د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د ژوند د اولویه ضرورتونو په برخه کې، د مور او ماشوم په برخه کې، د میرمنو په برخه کې کوچیان فوق العاده ستونزې لري. مونږ به په ګډه باندې وکولی سو چې دا ستونزو ته د حل لارې باید پیدا کړو. یعنې ستونزې ما درته ویلې چې د کوچیانو ژوند مکمل ستونزو سره لاس و ګرېوان ده په دې وختو کې. یو بله نقطه م یادواري غواړم، نور دولتونه یا هیوادونه خپلو کوچیانو ته امتیاز ورکوي. مثلا مونږ بختیاري عشایر ګورو په ایران کې، د ایران اساسي قانون هغو ته امتیاز ورکړی. مونږ په سوریې، عراق او په دې دولتو کې کردي کوچیان ګورو، د هغوی ورته امتیاز ورکړی ده. مونږ په جنوبي هندوستان کې کوچي قبایل ګورو، امتیاز یې ورکړی ده. مونږ په مرکزي اسیا کې قرغیز کوچیان ګورو، امتیاز لري. نو زه دا وایم چې ولې افغانان هم تیر تاریخ ته په کتو سره خپلو کوچیانو د رشد لپاره لکه نورو چې مثبت تبعیض ورسره کړی، مونږ یې ولې ونه کړو؟ که مونږ دا کار وکړو، مونږ به علاوه د دې نه چې د کوچیانو مالداري، د کوچیانو ژوند احیا کړی، د ځان د صحت او د وطن او د محیط زیست لپاره به اقدام پورته کړی.
او دویمه نقطه چې زه غواړم یادوري وکړم، کوچان قوم نه ده، دا قشر ده. ځکه تاسې وګورئ د ماوراء النهر دواړو غاړو ته له زرګونو کلونو را په دې خوا هلته کوچان د کوچ په حالت کې دي تر بحر هند پورې. نو ته دا وګوره هلته خو کوم خاص قوم وجود نه لري. نو زه دا وایم که مونږ په پکتیا کې امازای کوچی لرو، په ننګرهار کې شینواری کوچی لرو، نو مونږ په بدخشان کې هلته بیا قزلباش لرو، هلته مونږ ایماق لرو، هلته مونږ بلوچ لرو، هلته مونږ یعنی کوچان په مجموع کې د افغانستان قشر ده، قوم نه ده. قوم پورې تړلې د کوچانو له حقوقو کې ظلم ده. آیا د دغه ریاست رامنځته کېدل د کوچانو ستونزې تر یو اندازې راکمې کړي دي؟ یو شی باید یادوري وکم چې مونږ اعتراف په دې وکړو چې د کوچانو څومره حق دغه نه ده ادا سوی، اما دا چې د کوچانو د حقوقو لپاره مونږ اوس برنامې لرو، مونږ طرحې لرو، مونږ په لیکل شوي شکل باندې د کوچانو د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره منظمه د دولت په چوکاټ کې مبارزې کوو او خپله جلالتمآب ولسمشر د کوچانو په عالي شورا چې جوړه سوې چې مشري خپله جلالتمآب ولسمشر کوي 21 موارده د کوچانو د ژوند د مثبت تغییر لپاره منظور کړي دي، او زه فکر کوم چې د دې په عملي کېدو به انشاءالله د کوچانو په ژوند کې مثبت تغییر راځي، او دا هم د کوچانو د ادارې د هلو ځلو نتیجه ده. تاسې به شاهد یې څه موده مخکې د ملي پیوستون پروګرام کې کوچان یو جز سول. دا د مونږ د ادارې او د انکشاف اتحاد د جلالتمآب وزیر صاحب کریمي صاحب په همکاري باندې مونږ وتوانېدو چې دا د کوچان د دغه برنامې یو جز سي. د دوی مخکې مونږ ملي پیوستون پروګرام ورته ویلی د دومره عظیم قشر چې بیرون تیر پاتې هغه ته ملي ویلم مناسب نه و، ځکه ډېر غټه تعداد او کتله له دوی نه بیرون وه. یعنې هدف مې دا ده چې د کوچانو اداره د کوچانو د ژوند د ښه والي لپاره برنامې لري، پروګرامونه لري، او انشاءالله د هغو په تطبیق باندې به د کوچانو په ژوند کې مثبت تغییر راځي. مننه. استاد څنګه مو خوښه ده لنډشندمه واخلو؟ بله. لیدونکو اوس همزه لنډشندمه لرو، د مینه وروسته ملتیا راسره وکړئ. بیا هم په خیر راغلی لیدونکو. استاد په دې هیله چې ستړی شوی نه اوسئ. مننه. استاد بیرته راځو خپل پوښتنو ته. استاد د خپلو ستونزو د حل لپاره تر اوسه پورې کوچان ستاسو دفتر ته راغلي دي او تر کومه حد هم د هغې لاسنیوی کړی دی؟ کوچان مونږ چې راغلو موږ خپل کارونه په وویشل په 3 نقطو باندې. اول دا ده چې خپلو ادارې مامورینو سره شناخت پیدا کړه، ورته ومې تر اوسه هم څه کړي. دویمه نقطه دا ده چې د راتلونکي لپاره څه پلان لرئ. دریمه نقطه دا ده چې د دو ستونزو د حل لپاره لا کومې ستونزې دي او د حل لارې څه دي. مونږ په هر ولایت کې په ټول افغانستان کې اداري واحدونه لرو، د هغو له لارې ستونزې د کوچانو راټولوو. دویم د دې په څنګ کې بیا مونږ د سرخیل شورا لرو، د سرخیل له لارې د کوچانو ستونزې راټولوو. دریم د کوچانو محلي شوراګانې مونږ لرو. نو له دغه 3 طریقو نه مونږ د کوچانو ستونزې اورو راټولوو. له دې نه علاوه مونږ بیا یو ولایتي سفرونه دي چې زه خپله ما شروع کړي د افغانستان اکثره ولایتو ته ځم. دغه ولایت د کوچانو د ادارې په توان په چوکاټ کې مجلسونه ورته نیسو، او بل زونی غونډې دي. زونی غونډې بیا مونږ د عامه پوهاوي غونډې دي چې هغه کې 2000 زر 1.5 کوچان راټولوو. دغه محلي ادارې والیان، رئیس د امنیت، ولایتي شورا رئیسان ټول راټولیږي، کوچانو ستونزې باندې بحث کوو، او دغه په آخر کې بیا خپله زه د والي صاحب یا د نورو مربوطه اداري کسانو سره
جلسې نیسو او هغوی ته په ګډه باندې هغه ستونزې چې کومې د ما په توان کې زه حل کوم، د ما په توان کې نه د والي د همغه مربوطه ولایت د والي په همکاري باندې هغو ته د حل لارې لټوو. او که چیرې بیا موږ والي ونه توانېږو ستونزو ته د حل لارې پیدا کوو، هغه بیا مرکز ته پیشنهادوو او خپل جلالت مآب ولسمشر ته پیشنهادوو چې دا ستونزې دي او دا د حل لارې دي، هغوی بیا اقدام وکړي. ډېر ښه. په حکومت کې د کوچیانو ونډه څومره ده او آیا دا ونډه دوی ته کافي ده؟ یو شی باید ووایم، د ونډې خبره تا وکړه، موږ اوس د کوچیانو په ونډه باندې قناعت نه لرو. ځکه نه لرو هغه څه چې ویل کېږي هغه کوچیانو ته نه کېږي. ته داسې فکر وکړه چې موږ د کوچیانو ژوند په هره برخه کې که ته اوس وګورې له فوق العاده ستونزو سره لاس وګرېوان یو. مثلا زه تاسو ته د مور او ماشوم په ارتباط وایم. آیا په ټول افغانستان کې به د مرګ کچه د مور او ماشوم په کوم قشر کې ډیره وي؟ هغه به په کوچیانو کې ډیره وي. 90% مرګ سره لاس وګرېوان دي. د دې لپاره د حل لارې د کوچیانو ادارې هم طرحې اوس جوړې کړي دي او ټولو ملي او بین المللي مرستندویه ادارو باندې تاسې د تلویزیون له لارې زه غږ کوم چې دا ستونزو ته باید په دې په حل کولو کې موږ او تاسې باید اقدام وکړو. یعنی منظور مې په دې کې دا ده چې د کوچیانو ستونزې فوق العاده ډېرې دي، خو د حل لارو لپاره موږ هم طرحې لرو چې خپله جلالت مآب ولسمشر په دې اواخرو کې موږ ورسره یو مجلس درلوده، 5 پیشنهاده ما ورته وکړه چې هغه 5 واړه منظور سول او انشاءالله زه امیدوار یم چې په دغو اقداماتو د عملي کېدو په صورت کې به د کوچیانو په ژوند کې مثبت تغییر راځي. ډېر ښه. په پارلمان کې د کوچیانو ونډه څومره ده او همدغه راز دوی ته خپل استازي په سمه توګه کار کوي او که نه؟ پارلمان کې مونږ الحمدلله د کوچیانو 10 وکیلان لرو چې 3 میرمنې دي او 7 تنه نارینه دي. د کوچیانو خوشبختانه دا ځل ښه ځوانان راغلي دي او کوچیانو ته په اخلاص باندې کار کوي او د موږ هم هیله او توقع ترې دا ده چې لا نور هم خپلې هلې ځلې چټکې کړي، ځکه دا مظلوم قشر ده. د دې قشر د ټولو ستونزو د حل امکانات نه تنها د کوچیانو ادارې سره شته او نه تنها وکیل صاحبانو سره. موږ به انشاءالله په ګډه موږ او وکیل صاحبان به د کوچیانو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوو. ډېر ښه. د پخوا په پرتله د کوچیانو د تعلیمي او روغتیایي ستونزو ته څومره په وخت رسېدنه کېږي؟ پخوا خو ډېر پخوا ته به نه ځمه، له نږدې مودې نه وړاندې کوچیان واقعا له ډېرو ستونزو سره لاس وګرېوان وو، اوس هم لاس وګرېوان دي. خو اوس موږ هغه ثابت او سیار کلینیکونو باندې د خپل نظارت او د ارزیابۍ په صورت کې د صحت عامې وزارت سره په همغږۍ سره جلالت مآب ولسمشر ته مشترکه طرحه وړاندې کړې، هغه منظور کړې. زه امیدوار یم چې د خدمات صحي خدمات به لا کوچیانو ته ښه او پیاوړي سي. د مالونو او د شنه ځایونو ستونزه څومره حل شوې ده؟ د نورو سیمو خلکو سره موږ هم د دې شاهدان وو چې ډېری خلکو به کوچیان په خپل سیمو کې نه پرېښودل او ډېری به ویل چې دا ستونزه سیاسي ده. تاسو څه وایي په دې هکله؟ یو شی زه ووایم چې کوچیانو ته تاسې وګورئ، کوچیان د وصل خلک دي، د فصل نه دي. کوچیان قوم نه ده، قشر ده. مخکې له جنګي لسیزو نه ما تاسو ته مخکې یادوري وکړه چې کوچیان د افغانستان د قومونو په مابین کې د زنجیر حیثیت یې درلوده. کوچیان مثلا وړۍ ورکوي ازبک ورور ته ازبک قالینه وبي، کوچیان وړۍ ورکوي هزاره ورور ته هزاره ګیلم وبي، کوچیان وړۍ ورکوي نورو قومونو ته غلیمڅي وبي. یعنی زما هدف دا ده کوچیان د وصل خلک دي، اتحاد و اتفاق راولي، د فصل نه دي. متاسفانه د جنګي لسیزو په شروع کې ځینې مافیایي اقتصادي مافیایي کړیو کوشش وکړ چې کوچیان په نومونو باندې ونوموي او خپلې ګټې ولټوي. مثلا د غوښې مافیا نه غواړي چې د کوچیانو مالداري احیا سي، ځکه د کوچیانو مالداري چې احیا سي بیا خو ټول نظام او د ملک ته کوچیان صحي غوښه ورکوي. لبنیاتو ما کړی نه غواړي چې دلته شودې او پنیر او مستي او کوچ کوچیانو ورکړي. کوچیان ورکړي دوی هغه همسایه دولتونه چې واردوي غیر صحي لبنیات دي، هغه صحي معیارونه پکې مراعات شوي نه دي او په صحي لحاظ یې موږ ګورو ډېر بد عواقب په افغانستان کې موږ ته بد
حالاتو سره یې موږ مخ کړي یو. نو که چیرته موږ د کوچیانو ژوند او د کوچیانو مالداري احیا سي، دغه مافیایي کړۍ چې دا ما ورته اشاره وکړه، اقتصادي مافیایي کړي، غوښې کړي، لبنیات وي، د دوی هغه ګټې په خطر کې غورځېږي. نو دوی کوچیانو باندې مختلف نومونه ږدي، د دوی څړځایونه غصب کوي او د دوی مالدارۍ ته په یو قسم د اقسامو ضرر رسوي، مختلف نومونه پرېږدي. خو الحمدلله اوس افغانان په دې پوهېدلي چې کوچیان د افغانستان اقتصاد، کوچیان د افغانستان ښکلا، کوچیان د افغانستان کلتور، کوچیان د افغانستان فرهنګ، کوچیان د افغانستان صحت، کوچیان د افغانستان سرسبزي، کوچیان د افغانستان بېمعاشه عسکر، یعنی مختلف نقطې دا دي ورسره. نو زه په دې باندې مطمئن یم چې انشاءالله د کوچیان خپل اصلي مسیر ته د تګ په حالات کې دي. او د ما غږ په مافیایي کړیو باندې د تاسې د تلویزیون له لارې دا ده چې نور د قانون په مقابل کې هیڅوک هم نسي درېدلی، هیڅوک هم له قانون نه مافوق نه دي. هغه امتیازات او قوانین چې د افغانستان اساسي قانون کوچیانو ته ورکړي هغه به انشاءالله لاس ته راوړي. ځکه کوچیان د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده، 440مه ماده، 480مه ماده او 140مه ماده، دغو مادو کې مشخص د افغانستان د کوچي په کلمې او په قشر باندې بحث سوی. مونږ په افغانستان کې د اساسي قانون تطبیق غواړو او د ملت له کوره د ملت په درنو وکیلانو او په خاص ډول زمونږ د ویاړلو وکیلانو د کوچي وکیلانو باندې د ما غږ داره چې د کوچي د مظلومیت غږ لا ښه اوچت کوي. د کوچیانو د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره د دوی همکاري مونږ اړینه بولو. استاد، د بارانونو او سیلابونو له کبله د نورو ځایي خلکو ترڅنګ کوچیانو هم ډېره قرباني ورکړې ده. د دوی د ژوند د خوندیتوب لپاره د عامه پوهاوي لپاره مو تر څه پورې څه کړي دي؟ مونږ یو پیشنهاد اوس ترتیب کړی ده چې د اضطرار یا ضد حوادث کمیټې کې د کوچیانو اداره عضویت واخلي. ځکه مونږ اداره پالیسي سازه اداره د اجرایوي قدرت مونږ نه لرو. مونږ امیدوار یو چې د اضطرار کمیټه یا ضد حوادث کمیټه د کوچیانو عظیم قشر له یاده ونه باسي. ستونزې لکه نور وګړي چې ورسره لاس و ګرېوان دي، د کوچیانو دغه له 6.3 میلیونو نفوس د اضطرار کمیټې باید له دوی له نظره ونه غورځوي. او موږ خپله جلالتمآب ولسمشر ته پیشنهاد هم کړی چې د دغو کمیټې عضویت د کوچیانو ادارې ته ورکړي. آیا د کورنۍ مرستو ترڅنګ بهرنۍ موسسې هم کوچیانو سره مرسته کوي او دغه مرسته تر کومه حده دوی ته په وخت رسیږي؟ زه د بهرنیو مؤسساتو مرستې البته کوچیانو سره چې کوي یا د وزارت زراعت په چوکاټ کې لکه د هالنډ کمیټه ده یا مثلا صحي مرستې چې کوي د وزارت صحت عامې په چوکاټ کې کوي، مؤثریت یې اوس ښه سوی. تاسې ګورئ د موږ نشرات که وګورئ په ټول افغانستان کې د شیدو، مستو د هغه وسایل موږ ورته تقسیم کړه، د وړیو ماشینونه سره له دې چې کم شیان دي اما د مثبت ژوند د تغییر لپاره یو ښه پیلامه ده. نو زه امیدوار یم چې د دې لا مؤثریت لپاره موږ باید هلې ځلې وکړو. ډېر ښه. استاد، په پای کې مو خلکو ته پوښتنه یا سپارښتنه څه ده؟ د ما په آخر کې د تاسې له طریقې نه د ملت د دې تلویزیون له لارې نه هیله او توقع دا ده چې کوچي ته د کوچي په سترګه وګورئ. کوچي ته حتی د کوچي قشر په سترګه نه، دا یو اقتصادي فرصت ده. دغه اقتصادي فرصت باید موږ ونازوو تر څو افغانستان په پښو ودرو. یوه قصه لازم ګڼم ګر چې څو مجلسو کې او په تلویزیونو کې ما کړې، تاسې له تلویزیون نه غواړم دا وکړم. که غواړو په دې ملک کې ککړه هوا له منځه یوسو، د کوچي مالداري باید احیا کړو. هغه دشتو او غرو کې چې د کوچي رمه عبور و مرور کوي هلته سرسبزي ده، او چېرته چې سرسبزي هلته بیا ککړه هوا نسته. مثلا د کوچي رمه که میږ ده که وزه ده دا چې ځي په داسې آرام سره ځي. کومه ګیا چې خوري دا د ګیا ریښې نه باسي، د ګیا سر خوري. نو چې دا یې وخوړله په خولې کې دا جفت و طاق یو ځای کوي. نو چې جفت و طاق یو ځای کړه په دې وخت کې دا خولې نه یو څه راتویږي. دا پسه یا وزه د مخې پښو باندې جای ورته غوچوي، چې جای غوچ که دا کې وغورځېده د شا په پښو باندې پټوي، بیا پچې پاروم ورکوي. نو که دا 10% ګیا خوري
نو 90% بیرته کري. نو زه وایم راځئ افغانستان د سرسبزۍ خواته بوځو، آبادۍ خواته بوځو، کوچان د نورو قشرونو په څنګ کې د افغانستان یو اساسي اقتصادي فرصت ده او دغه فرصت ونازوو تر څو موږ له صحي مستې، صحي شیدې، صحي غوښه راکړي، له امراضو نه موږ ځان وساتو. بالکل استاد، ډېره زیاته مننه چې زموږ خپرونې ته راغله، زموږ بلنه مو ومنله. تاسې نه مننه. آباد اوسئ. مننه. لیدونکو تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه زموږ سره وئ، زموږ ملتیا مو کړله. تر بیا پورې چې ستاسو درنه حضور ته راځم په پاک او بخښونکي خدای مو سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.